بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. څلورم درس دی د نکاح هدایت څخه. هغه موضوع ده چې موږ په دریم درس کې هم ویلې وه، پاته برخه په د څلورم درس کې وایو. د نکاح په عقد کې د شاهدانو شرعي ارزښت. کله چې د نکاح عقد کیږي شاهدان باید موجود وي او دغه شاهدان څونه ارزښت لري او کوم صفتونه لري په دریم درس کې مهم ویلي وه، په څلورم درس کې هغه پاته برخه وایو. راځو مخکې در دې چې دا عبارت د هدایت تشریح کو یو دوې خبرې کوو. یوه خبره دا ده چې د احنافو په نیز باندې د نکاح په عقد کې چې کوم شاهدان دي د هغوی دپاره دا ضروري نه ده چې هغه به عادلان وي، فاسقان هم کیدلی شي چې د نکاح په عقد کې شاهدان واوسیږي. همدارنګه د احنافو په نیز باندې دا هم ضروري نه ده چې دغه شاهدان دي په حد کړل سوي نه وي. که چیرې بالفرض دغه د نکاح په عقد کې چې اوس دا شاهدان دي، دا شاهدان داسې څوک وو چې پر هغوی باندې حد جاري کړل سوی وو، حد د قذف پر جاري کړل سوی وو. قذف دې ته ویل کېږي چې پر یو مسلمان نارینه یا ښځینه باندې یو څوک د زنا تهمت ولګي او بیا دا ثابته نه کړي، نو دی په حد کړل کېږي شرعا. اوس نو دا چې دی په حد کړل سوی دی، دی شاهد کېدلی شي، و د احناف په نیز باندې دی شاهد کېدلی شي، هم فاسق شاهد کېدلی شي او هم محدود فی القذف شاهد کېدلی شي. دوهم خبره دا ده چې د امام شافعي رحمه الله په نیز باندې د شاهدانو دپاره دا ضروري ده چې هغه شاهدان مو فاسقان نه وي، فاسقان به نه عادلان به وي، نیکان خلک به وي. او دوهمه خبره دا ده چې هغه به محدود فی القذف نه وي. امام شافعي رحمه الله وایي هر څوک چې په حد کړل سو، پر دوی باندې حد جاری کړل سو، د هغوی شاهدي نه سي کېږي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اکرم الشهود، تاسو د شاهدانو اکرام او عزت کوئ، فان الله یحیی بهم الحقوق، بلا شک الله تعالی د دوی په توسط باندې حقوق را ژوندي کوي. چې یو څوک شاهدي ادا کوي، د دې شاهد په شاهدي ادا کولو سره الله تعالی حقوق را ژوندي کوي. د چا چې حقوق مړه وه د شاهدي ادا کړل، هغه حقوق ورته ثابت سول. نو د شاهدي ادا کول دا یو معتبره کار دی، باید په فاسق باندې ونه کړل سي. همدارنګه چې پر یو چا باندې حد جاری کړل سوی، په هغه باندې باید ونه کړل سي. د احناف په نیز باندې اویل محدود فی القذف، هغه چې په حد کړل سوی وي، په درو وهل سوی وي د قذف په مسله کې. دی من اهل الولایت، دی د اهل ولایت څخه دی. د احناف په نیز باندې هر څوک چې د اهل ولایت څخه وي هغه د اهل شهادت څخه کېدلی شي. ولایت څه ته ویل کېږي؟ تنفیذ القول علی الغیر، پر غیر باندې د یو چا خبره نافذېدل. چې یو څوک په خپل ځان باندې تصرف کولی شي، د خپل ځان په حق باندې فیصلې کولی شي او تصرفات کولی شي، هغه پر غیر باندې هم کولی شي. نو چې هر څوک من اهل ولایت وي هغه به فیکونو، نو هغه کېږي من اهل شهادت، هغه د اهل شهادت څخه هم دی، هغه شاهدي هم ادا کولی شي. و نو که ته راته ووایې چې هغه آیت شریف کې الله جل وعلا شانه فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، دغه محدود فی القذف چې دی د دوی شاهدي تاسو هیڅکله بیا مه قبلوئ. نو دا د آیت مخالفت راځي که ته د محدود فی القذف شاهدي قبوله کړې. نو موږ جواب داسې ورکوو چې تحمل یې کولی شي. د نکاح په عقد کې یو محدود فی القذف سړی ناست دی، دا شاهدي حمل کړل، شاهدي حمل کولی شي، شاهد کېدلی شي، اما ادا کولای نسی. دوی خبرې دي شاهد، یو د شاهدي بارولو اخیستل دي، زغمل دي، یو د شاهدي ادا کول دي. دغه محدود فی القذف چې دی تحمل د شاهدي کولی شي، د شاهدي حمل کولی شي، شاهدي اخیستلی او زغملی شي، اما ادا کولای نسی. وانما الفائت ثمرة الاداء، د دغه محدود فی القذف چې دی تحمل د شاهدي کولی شي، شاهدي خو اخیستلی شي، اما فائته ده، فوت کړل سوې ده، ثمره هغه ګټه ده ادا کولی نشي. که بالفرض یو وخت بیا داسې حالت رالی چې دی په یو قاضي وغوښتی چې ته د پلاني و پلاني په نکاح کې ته شاهد وې، د ادا یې نسي کولی، او ده ورته ویل چې وزه شاهد وم، بیا چا ورته چې دا خو محدود فی القذف دی، نو قاضي د شاهدي نه مني. حمل یې کولی شي که په عقد کې د نکاح موجود وي، د نکاح صحت لري، ځکه دی شاهد سو، هغه حمل د نکاح. اما که یو وخت ضرورت ته ادا رالی چې دی باید د شاهدي ادا کړي، ادا یې بیا نه کېږي. ولې؟ بالنهي، دغه هغه نهي په خاطر باندې چې الله جل وعلا شانه فرمایي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، د دوی شاهدي تاسو هیڅکله بیا مه قبلوئ.
نو دغه نهي چې دی دا د ادا سره تعلق لري، د تحمل سره، د بارولو د زغمولو سره، د دې شاهدي د پورته کولو سره تعلق نه لري. لجریمته ولې الله جل وعلا شانه د شاهدي د قبولولو څخه نهي وکړل؟ لجریمته په ځینو نسخو کې لحریمته راغلی دي، خو دغه د لجریمته دغه یې سي دي د جرم په خاطر چې د جرم وکړي پر یو مسلمان بې ګناه نارینه یا ښځینه باندې تهمت د زنا وتړي او بیا دا په شاهدانو سره ثابته نه کړله، نو دا جرم وکړي. الله تعالی جل جلاله د جرم په واسطه باندې د شاهدي د قبولولو څخه منع وکړل. ولا یبالا باک او پروا نه کیږي بفواته چې دغه صفت منفي سي. څنګه چې منفي صفات سي؟ په نکاح کې یوازې او یوازې د شاهدي تحمل کفایت کوي. بس هغه څوک د نکاح په عقد کې شاهد کېدلی سي چې دی تحمل د شاهدي کولی سي، ولو که د شاهدي ادا یې نه قبلیږي. بس په نکاح کې دغه ضروري دی. ته راته وایه داسې یو بل مثال ماته راښولی سي؟ داسې یو بل مثال هم شته چې یو څوک چې داسې وي چې تحمل د شاهدي دې کولی سي او ادا یې نه سي کولی او ادا یې صحت نه لري. دی وایي و کما لکه څنګه فی شهادة العمیان، په شاهدي کې د ړندو، عمیان جمع د اعما ده، ړوند د ړندو شاهدي چې د ړوند دوه ړانده کسان دي، دا د نکاح په عقد کې شاهدان سول، د دوی شاهدي دغه سول. بس دوی تحمل د شاهدي وکړي چې هغه پلانۍ نر او هغه پلانکۍ ښځې دوی ایجاب و قبول سره وکړي او دغه دوه ړانده پر شاهدان سوله، د نکاح صحت پیدا کړي. د ړانده ته د شاهدي تحمل کولی سي، شاهدي اخیستلی سي. اما که یو وخت بیا ادا ضرورت راغلی چې دغه دوه ړانده یې قاضي ته ور وړاندې کړل چې دا د فلاني و فلاني د نکاح شاهدان دي، هغه قاضي د دې ړندو شاهدي نه مني، ځکه د ړانده شاهدي په ادا کې صحت نه لري، اما تحمل یې کولی سي. بل مثال یې دا رقم دی و ابنی العاقدین، عقد کوونکي دوه عقد کوونکي، د یو سړی دی یو ښځه ده، دوی دواړه اولادونه هم لري. دا ښځه او دا سړی دوی خپل په مابینځ کې نکاح تړي او دا زامنان یې پر ځان باندې شاهدان کوي. دا نکاح صحت لري و نکاح صحت لري، اما د زامنانو شاهدي د خپلو والدینو په حق کې صحت نه لري په اعتبار د ادا. که یو وخت بیا دوی قاضي ته ورسي او قاضي ته دغه کوي، شاهدي ادا کوي چې موږ د خپلو والدینو د نکاح شاهدان یو، د دوی ادا صحت نه لري. دا ځکه عمومي مسله ده چې د زوی شاهدي د پلار په حق کې نه سي کېږي. و که مخالف و بیا سي کېږي، که د پلار په خلاف شاهدي ادا کول سي کېږي، که د پلار لپاره یو شی ثابتوي د پلار په ګټه شاهدي ادا کول، نو شاهدي نه سي کېږي، ځکه یو تهمت راځي په دې.